سلامونه دوستانو ملګرو علم یو لوی سمندر دی چې د دې بله کناره چاته معلومه نه ده په دنیا کې چې کله د ترقۍ سفر شروع شو او دنیا څومره د پرمختیا په لاره باندې مخکې تله نو دومره ورسره د علم له لمنه چې دا نوره پراخه کېده ځکه خو که چېرې یو سړی په طب کې ماهر وي نو هغه د انجینرینګ نه نه خبر که څوک ته انجینرینګ نه خبر دی نو هغه د قانون نه خبر او چې څوک د قانون ماهر دی نو هغه د فلسفې نه خبره دی نو په دې وجه باندې دا د علومو خپل شاخونه دي برانچز دي او نن سبا خو په تعلیمي ادارو کې چې پړاویږي هغه په زرګونو باندې ډیسپلینز او سبجیکټس دي او یو کس په یو وخت کې د یو سبجیکټ ماهره جوړېدی شي خو که تاسو خیال کړئ نو بعضې خلک موږ د خپل معاشره کې داسې میلو شي چې که څوک په مذهب باندې خبرې کوي نو هغه سره د هغې باره کې یو لوی نالج او که څوک په سیاست شروع شي نو هغه غلی نه که څوک په معیشت باندې خبرې کوي نو هغه پوهه دی او که څوک په شوبیز باندې خبره کوي نو هغه سره د هغې معلومات وي د دې خلکو باره کې موږ دا ویلی شو چې دا هغه خلک ته چې د دې جنرال نالج سټرانګ دی نو دا جنرال نالج څه ته وایي جنرال نالج حاصلېږي د کوم ځای نه د دې فایده څه ده په دې ویډیو کې به دې باندې یو څو خبرې کوو نو د ټولو نه لومبی که موږ د جنرال نالج انګریزۍ کې ډیفینیشن کوو نو هغه داسې جوړېږي چې ا براډ سپیکټرم اف نالج اکراس ویریس سبجیکټس چې دا علم دی خو یو سبجیکټ سره محدود نه دی بلکې دا د ډېر سبجیکټس هغه احاطه کوي غټې خبرې لکه مطلب دا دی چې په گهرایۍ کې نه ګورئ اوس لکه جنرال نالج کې چې کله د ټیسټ تیاری لپاره هم خلک د جنرال نالج کتاب واخلي که نه دا جنرال نالج په هغه کتاب کې اکثر کوم غټ ملکونه دي په دنیا کې د آبادۍ لحاظ سره د رقبې لحاظ سره او د دنیا مالداره ملکونه کم دي دغه شان کم یو ملک کم کیپیټل دی د کم یو ملک کومه کرنسي ده دا په اصل کې جنرال نالج دی چې دا لکه یو سبجیکټ سره ریلیټډ نه دی بلکې دا داسې نالج دی چې دا څه خبرې پکې یو سبجیکټ سره ریلیټډ دي څه پکې بل سره ریلیټډ دي هیسټري نه والې تر جغرافي پورې د ساينس نه والې تر لټریچر پورې او د سیاست نه والې تر معیشت پورې دا ټول چې کوم دي دا جنرال نالج دی اوس ورپسې دا خبر راځي چې دا جنرال نالج چې سره د دې فایده څه د جنرال نالج د ټولو نه اهمه حصه چې کوم دی دا کرنټ افیرز دي حالات حاضره چې موږ لکه اخبار ګورو نو د اخبار کتونکي چې کوم د خبرونو کتونکي چې کوم د دې سره د روزمره چې کیږي د دې معلومات ورسره ډیر زیاتی دوی مچ کوم نه پدې کې دا خبره ده چې دا زمونږ د نالج غو سکوپ چې کوم نه ډیر زیات وسیع کی لکه ګوري یو سړی دی هغه کیمستري کې پی ایچ ډی کړی دا بل سړی دا فزکس کې پی ایچ ډی کړی دا یو بل صرف د کیمستري نه خبري بل فزکس نه خبري خو کچری د دې په مقابله کې یو سړی دی هغه سره جنرال نالج دی نه د دې دواړو نه په دې وجه باندې خدي حجره کې په محفل کې کینی نو هغه سره جنرال نالج نه په ارس باندې خبره کولې شي دا کیمستري والا د فزکس والا بیا الته کې ګونګې نهستي چې دا تا داسې کی چې یو ال راونډر نه جوړ کی زمونږ کریټیکل ثینکینګ دا ابیلیټي چې دا سکل چې کوم دا ډیولپ کوي ولې دا ځکه کنه اوس کومه رچانه دا پوسو کو چې تحریک انصاف چې دا خپاټي دا خپاټي نه ده نه کا پی ټی آی ولې ابو چې خپاټي دا هغه بل پاټای ولې ابو چې خپاټي نه ده جنرال نالج ولدا سینی بلکې هغه خو د پی ټی آی چې کوم خدي هغه هم سټډي کوي چې پی ټی آی کوم بد دي هغه نمځان خبرولو کوشش کوي د کشان د بلې پاټای د کشان د بلې پاټای بیا هغه یو بل سره کمپیر کوي نو د نیوټرلی او نیوټرل ودی چې د کریټیکل ثینکینګ کوي د کریټیکل ثینکینګ د وجه نه دی یو سیزو نیگیټیو چې کوم پکچر دی کوم پازیټیو پکچر دی هغه دواړه نزان خبرولو کوشش کوي نو دک په دې وجه باندې د پرسنالټی هم داسې جوړ شي چې دی بیا براډ مایندډ نیرو مایندډ نه وي اون د ورلد ویو چې کوم دا نه هغه بالکل بدلږي لکه مونږ چې کله نو خبر نو مونږ سيزونو ته یو شان ګورو کله چې مونږ خبر شو بیا مونږ سيزونو ته بل شان ګورو او دا زمونږ ثینکینګ لیول زمونږ میچورټی لیول به برابر بوزي اوس ورپسې دا خبره ده چې دا هاو ټو کلټیویټ اټ مونږ څنګه دا جنرال نالج حاصل کو چې لومبای کوم خبره ده نه غداره چې یو جستجو وکړه د څه د علم یو ترس اف نالج وکړ دی چې دا پتا څو کوي نو چې په چا کې ترس اف نالج وي او هغه خبرونو کې ګوري هغه اخبار کې ګوري د جناوري ناشنا ټکی ناشنا خبري نو بیا بل جن به تاسو کوي یا ورزي سرچ پکې په نت باندې ګوري بزان به خبري بل ورپسې چې کوم نه بوک ریډینګ دی نو بیا اکثر چې کوم نه زمانه په کومه ډالکان دا تاسو کې جنرال نالج لپاره مونږ کوم بوک ګورو نو ګوري جنرال نالج د یو بوک د کتو خبره هونه ده کنه ریدا سیدا چې لکه مطلب لري اوس ستا شوق ته چې تر مسلمانانو د تاریخ نزان خبره کوي یا د پښتنو د تاریخ نزان خبر کې نه دا غیر لپاره وګوره یو کتاب وګوره دوه وګوره درې وګوره یو څو کتاب وګوره کته وایي چې پاکستان د سیاست نزان خبروم دا غیر لپاره یو څو کتابونه وګوره د معیشت نزان خبروم دا غیر لپاره یو دوه کتابونه وګوره دا چې تر یو څو کتاب یو لپاره د بل لپاره وګوره نه په خپل به ستاره جنرال نالج دا ورغکیږي نو مطلب دا چې د کتابونو کتول لپاره به خو باسي او 2000 خدای نه راځي دا خو چې چا سره تاسو داسې یو کوسوي نه چې هغه په یو سمانه خبره کول شي په بل سمانه خبره کول شي دا د ډیر کتابونه کتلې بده کې کلونه غسي دا خدا سي نه کېږي چې یو کتاب به تاسو سجست کړي چې ها دا وګوره او بته چې هغه کتاب وګورئ ته په پار سمانه پوه شي دی یو کتاب نه څوک په ار سمانه نه پوهیږي
درېیمه چې کومه خبره ده د دې حاصلولو لپاره نه خو ډېره اسانه ده چې نن د انټرنیټ زمانه ده. انټرنیټ موږ ته هر څه اسان کړي دي. په یوټیوب باندې د دنیا لیکچرز دي، د هر څه باره کې چې د څه باره کې ګورې، خلکو بایوګرافیز دي، د هغوی انټرویوز دي، د هغوی پوډکاسټس دي. دغه وګوره چې دا څومره ګورې نور در سره جنرال نالج نور سیوا کېږي. بلکې د فلمز د موویز نه د کتو هم جنرال نالج سیوا کېدي چې هغه موویز چې هغه یو سپیسیفیک ټاپک باندې هغوی جوړ کړي. دغه خلکو سره انګیج شه، کوم خلک چې مین اف نالج دي، علم والا خلک دي، او هغوی سره چې صرف خلک ناسته پاسته وکړي نو هم څه نه څه زده کړي، نو د په داسې طریقو سره جنرال نالج به ستاسو وسیع شي. نو هغه خبره ده چې څنګه د قرآن مجید د آیات هغه مفهوم دی که نه، چې آیا پوهې والا او هغه خلک چې ناپوهه دي هغوی برابر کېدی شي؟ نه، برابر نه شي کېدی. جنرال نالج چې دی نه دا هم نالج دی، علم دی، او د یو سبجیکټ نه دی بلکې د ډېرو سبجیکټس دی. نو په دې وجه باندې دا چې چا سره وي او دا چې سره نه وي هغوی کوم ډېر غټه فرق وي. بله ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو. د الله په امان.